و مسلمیا خدای شته دوبه یو مرګري مې دي کنه ها او مړه دې مار رنګونه کوي څه وایو وی پیسې درلېږم نو کوم دی ویم خو پیسې رولېږلې کنه نو سوات ته چکر د کوم مړه سوات دا خو خامخا کومه قضیه یار دا کار دی په ما صحیح ده دا کم او لکه دا وګوره د خر در سړک په منځ برابر ولاړ دی خوړو یریږي نه ځه نو تا ته خلک قصه یاد نه ده نه د خدای ظالمه خرو چیلې او سپي دوی په یو ګاډي کې راتلل څنګه وی هغه څنګه ویم په یو ګاډي کې راتلل کلندر وتی کری راواله بل دې قصې نه خو مې خبر کا یار چې کلندر وتی کری راواله کنه نو دې خر برابر کری ورکړه ټیک شو چیلې ته وی کری راواله نو چیلې څه چلو کو نو څه چلو چیلې د ګاډي نو دانګل څنګه کلندر له کری ورنکړو دانګل کنه نو سپي ته وی کری راواله نو سپي را لوټ ورکنو د کلندر ته بقایا پاتې شو نو دا اوس تو وګوره کنه سپي چې ګاډي ویني کنه نو وو پسې شروع کی بالکل خبر خو ټیک تا کلندر ته بقایا پاتې شي ویرا او چیرې چې ګاډي ویني منډه کی کلندر له کاری نه ور کړی دا خبره اوس خر تو ګوا چې سړک باندې ولاړ دی د برابر کری ور کړی دا دا ذکر په سړک ولاړ دی نو ته دونه نه خبر ته خدای مسلمانانه نو به کړه خو ستا خبر تم د دې قصې نه مړه دنیا کم د تر اور رسید او ته اوسه پورې و د ګرځي راځه ولې بیا تیار ونده مې دروړه اوس یې مخه خوا واړو ته دې غواشه ته ولې خپې د خدای ظالم ما سره دی ولې نه لګي ویم زه خو دونه حفاظت او دومره خیال ساتم چې د تویل نشم او بیا دې ما سره نه لګي خو داسې مرمي کنه اته کمې رامینه مې چې راوست کنه هغه رمې پسې خپې ځکه د مشرانو غمتلې وې د سیره چې مرغې جدا شي کنه نو د سیل په پروان ناراضي مرغې خپې او ته غم مکه ومړې خدای شته خو لالو ته مړ کېږي خو څوک مصلی لال کړی دی نو بلکه دا خو د انګورو هغه باغ دی کنه افتاب خانه دا کمې ښکلې ښکلې غونچکې مې لیدلیا او دا تورې تورې وایي که چې هغه یار مې خبر کړمه و اته ورځې قربانۍ ته پاتې دي که نه چاړه د باندې راکاږم چاړو خو داسې کار وکړه چې دا غیا خوره ورنګ دا غیا ها سني کوم ځای کې مقادیا کورو اوه د خدای ظالمه د افتاب خانه هغه باغ نه دی انګورو هغه اوه داسې تورې تورې غونچکې مې دي تورې تورې یاره که ته خدای مسلمانه دا دې څه ووې ما وی چې یار مې خبر کړمه او ته خواستم ګیلې مې لیکې که نه یاره په والله چې دې منم ښه په ځان نه سوا ته غم مه کوه غم مه کوه نو کار زمارې والله چې سني مړه داسې ورځ خو زه د خدای نه غواړم یم خو خوري خوره خو نه خورې نو ګوره خورمه واه 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 يا مسلمين په والله چې ما نه مخاسته ميه یا چینجی پکې نه یا او زمانه دا خو د میوې چینجی دا سړی غړی دا دوی خو پکې مال ډېر دی ها افتاب خانو خدای دې خوشحاله کړې یاره چې ته جمدي او داسې باغ دې کرلی ته به دې ثواب کېږي باغ والا ښه دا اچھا باغ دی خو پکې مال ډېر دی ښه لکه استمیا مغازي روان دي نو ولې چې راغی دا کیلې پټې که مړه پرېږده نو ولې پټې خو د خدای ظالمه په ایمان پرې په دې کار کېږي پرېږده مړه سړي خپل قسمت ته وه خو زمونږ یار دی ښه ده چې وله راغی بس تا خوښه ده استمنو صحیح دی دا راځه السلام علیکم وعلیکم وعلیکم سلام مغازیان ستړي مه شي یار هلکه ګوره ډېر بې وفا یارانې ښه ولې مړه د خدای ظالمانو نو خلک خدای یار دوسته پوسو کي که نه یاره موږ خو تا پسې کور ته هم درلو او موبایل هم مې اوچتی
تاسو رنګ راغلی دی دوه پیرې مې له رنګ درکړی ویم هغه پخوانی مینې نشته دی پخوا دونه مرګتیا وي او دونه یارۍ دوستۍ وي چې راته ویلې نه شم مړه خو دا اوسني یاران نه دي دا د روپۍ هم نه دي یاره ویم دا خبره خو دې بالکل ښه وکړه ویم زموږ مشرانو دا جز جوړ کړو جز که نه خدای باور وکړه او په ما ګناهګار یې مه کوه چې د اسمان نه بره ګرځېدو د اسمان نه بره یا الله توبه نه ملا لږ کته دې خوا غوږ کې رسني او مغاز ګله بله خبره تا کوم زموږ داسې مشرانو هغوی داسې لان جوړ کړو چې د اوبو نه به بره ګرځېده خدای اوبو نه بره نه مړه لږ شان ښکته داسې وایه سیه هم یو ځای یو اسلمه او سني خو ستا په خدای باور کېږي که نه او مرګ به راشي ښه او راځي خو به لازمي لازمي زمونږ مشرانو زمونږه ښه او تاسو ته پته لګي نه خوراک پې پس پیمو کو یا الله توبه خدای توبه بس پې مو یې خوراک کوو خبرې ته غوږ کېږي که نه لږ کته کنه مونږ چې خو لکه مونږ په خپله لاړو یو ځای ته نو چې لاړو نو هلته ګډې ښکلې ښکلې مشران ناست وو همدا قصې قطارې به یې کولې داسې به زم د ګیار وړم سره وړه ګیاله دي صحیح ده که نه دا به چکر وه نه نو دې خوا ما سره ځای نه نه یاره داسې کار وکړه ته ګیاله دي بس ته به ګیاو کې او ما د سنیګل به له شل منډه ګپ ولګو بس ټیک ته وشو هغه پوره خوښه ده ښه ده صحیح ده مالا مستا ته ما نه مې د خدای ظالمه ته وګوره دې خوا وګوره سني یو خبره ته کومه د چا چې څه قسمتي ابه خوري په ایمان دا خبره ډېره ښه وکړه یا بخ ماما خیال کوه کنه ما دا خدای مسلمانه خیال ته کوه نیغ را روان او سر دې ښکته کړي لږ برم ګوره که نه ماما تا کیله په سترګو نه لیدې ما له دې اوږه ماته کړه کیله مې په سترګو نه خو ته مې په سترګو نه لیدې ماما بس هسې مازغرانې مه خرابوه بخ مړه دې خولې ته خو دې ګوره بس ده که نه ماشومي خو بس ده که نه ما دماغ مانه مه خرابوه ځه نو ماما ته به زما څه وکړې وایي ته به زما څه وکړې ویم خوښ اوس به درنه دا جامې وکړه ماما ته پولیس کې خو نه وایي نه پولیس کیم که نه ماما خفه نه شي زما نظر نه لګي چې د پولیس مې ورته ووي نو څو تښتېدم داسې مسلمان دی داجي السلام علیکم وعلیکم سلام ساده ګله بشیر علي راغلم داجي څه دې راته ویل ویم نن راته ډېر ښکلي ښکاري زویه نو داجي دا زه وایم چې وختي مې ځان ته په شیشه کې کتل که نه نو په دې اړه کې مې ساده ګله نن داسې سړی ښکاري سړی به ځکه ښکار شي کوې دنده له کوم که نه زویه کوېدل نه لګې داجي دا کوېدل دې مکمل ډیلیټ کا او ډایرکټ رالي ته واده وکړه څنګه دې ډیلیټ کا نو خیر ده که نه واده راله وکړه دا کوېدل به پسې خیر دی بیا وروسته هغه په قلار وکړو زه دله کوېدونکو م ته ځان له واده په خپله وکړه دغه چل دی په تا کې داجي نو څنګه ځان له واده وکړه سرګنۍ دې را روانه ده بازار ته لږ شه به چې غوړۍ راوړي ښه غوړۍ راوړم بس غوړۍ به نه راوړم هغه غټ غټ تالي به راوړم خلک وایي په دې کې چې خوراک یې نو وایي ثواب دی پکې یاره بس هغه راوړه غوړۍ وړه شه به ځه زرې کړم داجي راته وایي واده به ځان نه په خپله کې دا کوېدن دونه سخته ده چې واده به سلوبئ یا الله خیر راشه لږه دمه ورته وکړو وایي څوک په دې لاره راځي نه چې راته وایي چې ساده ګله زه یې سره ویسم هله خوره دې خوا راشه لکه د خدای مسلمانه دا خو ساده ګل دی په والله چې او لکه نن څنګه بدل ښکاري والله چې لکه زه مړه اواز یې م راکړو پرېږده چې ورشه مړه څه پیسې میسې خو به ته ووو که نه خور دې په سر یې نیغ کېږي ته راشه زما خویله زه تا سره بلې لوبه کوم ټولې مور دې را سره دوکې کړي دي او نن در سره زه دوکه کومه ساده ګل السلام علیکم وعلیکم سلام خوره څنګه خیر ستا دوا بیخي دې غوره پته نه لګي خوره نو مړه ستا پته نه لګي خدا راته ووایه تا خو نن دا ټنګه راسې رنګ کړی چې چل دی دغه ځای کې خو نه پوهېږي که نه ولې دا دې زما کوېدن دی او بله ورځ به مې واده وي یاره که د خدای مسلمانه دا دې څه ووایي او که نه سوځه په والله چې ویم زړه مې و چې په یو پیالې اوبو کې د ځان نه څه وکاږم د ده مو سپېده نه واده ته نه مرې خیر دی ځه اوس څه کې چېرته دې مخه کړې داسې بس روان یم نو بس ما دا خانکونه راغیستي دا به کلي ته وړل غواړي نو بس ټیک ته که نه زه مزدورۍ له یو روت یم زه بیا راسره یو سم خو دا د دوی څو پیسې به راکې ستا دماغ خراب دی ولې وایي څو پیسې به راکې سې وې ویسې وې
په پیسو یې در سره وړم که نه د پیسو کاته تي وباسه ولې بس زه به درته یو 3 خبرې قیمتي وکړم دا خبرې د ځان سره سنبال کړه خو پیسې راکړې را سره وړم کې نو ټک هم در سره نه کوم ستا دماغ خراب دي دا ډېرې قیمتي دي پیسې هر وخت ګټلی کېږي خورا ټول عمر دې پیسې وګټلې دا 2020 کال دی قیمتي خبرې هم پکې دي ذهن ته لګیا اچوه دا خبره خو یاره ډېره د کار وکړه درې خبرې ما ته قیمتي کوي زمړه دې خبرو کې به څه چلي زه ما ته خبرې وکړه هسې خبرې وکړه ستا دماغ نو خراب دي ته اوس ما ته ونیوې چې درې خبرې راته کوم نو خو د تا کوم که نو که بس که نه یو خبر ورته دلته کومه یو به درته په نیمه لار کې کومه او یو چې زمونږ دې ته ورسو یو خبره ورته 3 مال ته کومه لکه د خدای مسلمانانو غوندې بس په یو ځای وکړه که نه ستا دماغ خراب دي دغه خو چل دی که نه ښځه بس دا یو خبره راته وکړه زړومبي خبره کوه لومړی خبره دا ده خوره چې تا ته چا مې ویله چې د لوږې نه مړه ښه ده نو یقین مه پرې نه کې داسې خبره وه یاره دا خور چاته پته لګي چې د لوږې نه مړه ښه ده او ته یقین پرې مه کوه دا صرف په ذهن کې کښېنوه خوره دا یو خبره او دوه به درته نورې کوم هغه به هم په ذهن کې کښېنې او چې کله درله راله نو بیا به ځان سره یاد ساتي یاره دا لومبۍ خبره خو ډېره په زول وه یاره د دویمه خبره کې به چلي ټیک ته وړم در سره راځه مخکې کېږه لکه د خدای مسلمانه ودرېږه مړه څه چې د خوره راځه که نه نه لږ د خدای خاطر وکړه تا ما ته ویل نو چې دویمه خبره به ته په نیمه لار کې کومه هسې وې هسې وې مړه والله خو نور سره خوا لاړ شم یار نو قیمتي خبرې نه اورې اورم نو بس اوس نیمه لار مو وره دویمه خبره کوه بس دویمه خبره واوره خوره چې تا ته چا مې ویل چې د پیدا تګ نه سورلي ښه ده نو یقین به پرې نه کې یا لکه د خدای مسلمانو دا اوس څه خبره ده او خو هر چا ته پته لګي چې د پیاده تګ نه سورلي ښه ده او دوی یقین پرې مه کوه یاره را دویمه خبره خو هم په زول وه دا څه خبره وه راځه راپسې یاره د درېیمه خبره کې به چلي پرې چې خانکونه ورسره یو سم خوره زمونږ ګېټ دا دی راورسېد کېده مهرباني بس الله دې دا خوره اخوا که لاس کې ظالمه لاس د باندې ماتومه ولې څه چې د خوره ته خو جاخې کې جاخي در سره نه کوم درېیمه خبره ماته کوه نو درېیمه خبره ته کوو نو جاخې څه چې لکې درېیمه خبره کوه شاب واوره خوره درېیمه خبره چې چا مې ته ویل چې د دې خانکونو مالک ستا نه بل قمقل مزدور پیدا کړی یقین به پرې نه کې نو تا ته زه اوس قمقل ښکارم نو قمقل نور څه ته وایي خوره خو دغه شانته یې که نه هلته به دې مور او پلار د سیرړو په انتظار وي د لړشلي روپو په انتظار وي ته دلته په تشو خبرو باندې په خلکو پسې په اوږه خانکونه ګرځې ویم خبره خو دې ډېره د کار وکړه لږ صبر وکړه دا دې څه وکړه خوره ویم چې تا ته چا مو وي چې په دې خانکونو کې یو خانک بد کې نو یقین پرې مه کوه غونډ مې دله مات کړي